السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د ښځو تګ و زیارت ته څنګه دي. محترمه حاصل تحتوي على المراکل الفلاح څخه 340 کتاب الجنایز او دغه رنګه رد المحتار او نور فقهای کرام هغه وایي د ښځې تګ او زیارت ته که دپاره د حزن وي او دپاره د ژړا وي، هلته بغارې وي، کالي چري، نو بیا حرام عمل دی، نه دې ځي. او که دپاره د تبرک ځي او د اقرباو زیارت ته ځي او په شرعي لباس کې ځي، بیا په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. خو دا مسله بار بار موږ واضح کړې ده چې د ښځې وتل له کوره څخه و زیارت ته هغه به په مشروع طریقه کې به وي، زیانت کې به نه ځي. لکه بعض زیارتونو ته چې موږ ورغلي یو هغه کې ښځې په ډېر غیر شرعي لباس کې راوځي. یعنې وخت زه په لاهور کې د عطا صاحب زیارت ته ورغلم، کراچۍ کې د عبدالشاه غازي زیارت ته ورغلم. حتی دا ملګرو ته ما دا اوس واده دی که زیارت ته راغلي یو، بیا دې راته وویل چې د کشتم خلیفه صاحب مبارک به پر ځای دعا کوله، نو ما پر هغه ځای دعا وکوله. نو دغه چې په دا پنجاب یا بریلیانو یا دغه بلاوې کې دا نو بلکل حرام دي. او دا چې په افغانستان کې ښځې و زیارت ته ځي هغه مستوري پټي او هلته بغارې و چغې نه وي، بې صبري نه کوي، بیا شرعاً څه مشکل نشته. نو که سړی د تبرک په نیت باندې ځي او د دعا د مړو دپاره ورځي چې مثلا دعا یې ورته وکړي، بیا په دې کې رخصت دی. ثابتة للرجال والنساء، ځکه سیدة فاطمه الزهرا رضی الله عنها مبارکه به د حمزه رضی الله عنه قبر ته هره جمعه راتله، او دغه رنګه بې بي عایشه صدیقه رضی الله عنها د خپل ورور عبدالرحمن رضی الله عنه قبر ته راتلی. نو د ښځو دپاره رخصت شته، خو چې هغه په شرعي لباس کې وي، په نظم پیدا کېږي. نو ښځې په دې باندې امر کوي چې هغه په شرعي لباس کې پر شرعي طریقه باندې زیارت ته ولاړ شي، بیا په دې کې څه مشکل نشته. او دغه رنګه رد المحتار جلد اول صفحه 421 دې ته مفصل بحث ورکړی دی. او دغه رنګه مولانا عبدالله جان ډاګي رحمت الله علیه په البصائر کې دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی، صفحه 119. هغه وایي ان زیارة لتبرک بزیارة الصالحین امر مندوب مرغوب ولو لنساء. هغه که د دپاره تبرک ځي دا مستحب کار دی، په دې کې څه مشکل نشته. او بعضې خلک چې دا لږ بوی وهلي هغه مطلق انکار کوي ښځې د زیارت ته نه ځي، بارانو وجې وایي. نو خو په هر کار کې ناروا کارونه راووتل، په مدرسه کې هم نارواوې کېږي، په خانقاهو کې هم کېږي، په تبلیغانو کې هم کېږي، په نورو لارو کې هم کېږي. نو سړی هغه لار مطلق نه منع کوي له خلکو څخه، لار به ورښیي. و زیارت النساء للنساء د ښځو دپاره زیارت کول دا رخصت دی، جواز شته. خو لار یې بیان کړه، پر دا طریقه باید ورسي. دې نو باره وایي مطلق به نه ځي. هلته چې دوی د ښځو مدرسې ورته جوړ کړي دي هغه پروا نه لري، وایي ضرورت دی دین کې زده کوي. دغه چې یا د تبرک دپاره ځي مثلا، او یا زیارت القبور کوي ته ځي دعا کوي مړي ته، په دې کې نو باره بیا دې داسې تورې کوډونه نو چې راویې ګرځی وایي، نو زه خو نو احتیاط کوم. احتیاط په نور کارو کې بیا ولې نه کوې. نو رخصت د ښځو دپاره بلکل شته، په دې کې څه مشکل نشته. خو پر مشروع طریقه به ځي، په حجاب کې به ځي، زینت او ښایست کې به نه ځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.